السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند به وای. په تېره ویډیو کې موږ د اف وي جي د فیرولیګا په اړه خبرې وکړې. په دغه ویډیو کې موږ د انورس اف وي جي یا د بعضې خلک ورته انورټډ اف وي جي وایي، بعضې ورته انورشن اف وي جي وایي. خو که چېرته موږ تاسو په عامیانه ژبه ورته ووایو هغه اف وي جي چې د اعتبار وړ نه ده، موږ تاسو د هغه اف وي جي په اړه خبرې کوو. یعنې د اعتبار وړ څنګه نه ده؟ اصلا کې موږ کولی شو دغه باندې هم اعتبار وکړو، خو دلته که چېرته موږ وګورو، موږ په تېره ویډیو کې هم ویلي وو، که چېرته چا ویډیو نه وي لیدلې زه به لینک په ډسکرپشن کې درته واچوم. موږ په ویډیو کې ویلي وو چې که چېرته یو روند بیرې شوي، یعنې سیل خواته روان وي، نو موږ ته اف جي جوړیږي. په دغه ځای کې موږ تاسو ته دغه سیګنال راکوي چې دا روان چې دی دوام مومي. کله چې ریټیسټ کېږي بعضې کینډلې مو ښودلې وي چې هغه کینډل تاییدي راکوي. دا په دې معنی چې د بازار چې دی دې خواته حرکت کوي، لاندې خواته. اوس دلته بازار چې دی اف جي موږ ته جوړه کړې ده، بازار لاندې خواته راځي، بیرته اف جي چې ده بې فایده کېږي، موږ ته کومه فایده نه رسوي، یا ریټیسټ کېږي نه، ماتېږي، بریک کېږي. نو دغه اف جي موږ تاسو ته د اعتبار وړ ده او که نه ده؟ دغه اف جي موږ تاسو ته په ټرینډ کې د اعتبار وړ نه ده. لکه سیل روان دی، بیریش روان دی، ټرینډ بیریش دی، یا د سیل خواته روان دی. دلته موږ تاسو ته چې د اف جي جوړه شوې ده. اف جي دلته ریټیسټ موږ تاسو ته کوي، بیرته باید بازار لاندې خواته راشي، خو دغسې نه کوي، بازار پاس خواته چې کېږي ماتېږي. نو د دې ماتېدو نه وروسته چې دلته کوم ریټیسټ کېږي هغه ته موږ تاسو وایو چې آی اف جي یا انورس فیرولیګا بیرته ریټیسټ شوی دی. هغه څخه وروسته موږ تاسو ته چې کېږي د بای سیګنال راکوي. دلته یو انګلف جوړه شوې ده، بیریش ان بولیش انګلف جوړه شوې ده. کینډل موږ تاسو چې ده بازار خپل شکل بڼه بدل کړی دی، یعنې سیل خوا نه روان دی بای خواته. نو په دغه ځای کې مومنټ چې وي، حرکت چې وي، ډېر قوي وي. راځو موږ تاسو په چارټ کې هم دغه وایو چې انورس اف جي کومه اف جي ده. که چېرته موږ تاسو دلته فکر وکړو، دلته دغه ځای کې موږ تاسو ته چې ده بولیش اف جي جوړه شوې ده. بازار روان دی دلته هایر لو هایر های، هایر لو هایر های، دلته بیا هایر لو، بیا هایر های. دلته موږ تاسو ته اف جي جوړېږي. بیا باید دلته راشي دغه ځای ته. اوس زه تاسو ته وښایم. بازار باید دغسې حرکت وکړي دې خواته، بیرته باید بازار چې شي پاس خواته لاړ شي. بیا که چېرته حرکت وکړو بیرته صحیح ده، بیا باید چې شي پاس خواته لاړ شي. خو دلته بازار هغسې حرکت نه کوي. د اف جي چې دا چې کوي نه، ټیسټ کوي نه چې بیرته پاس خواته لاړه شي. چې کېږي اف جي بریک کېږي. اوس موږ تاسو ته دلته چې پکار دی. اوس موږ تاسو دلته چې کوو. دلته اوس بازار کې اف جي جوړه شوې ده، دلته اف جي ټوله اف جي ده. نو موږ تاسو که چېرته تېره ویډیو وګورئ، موږ تاسو په هغه کې ویلي وو چې یو خواته بازار روان وي، بل خواته روان دی، یا بای خواته روان دی بازار. نو دلته اف جي جوړېږي. دا موږ ته د بازار د حرکت په معنا ده. خو دلته اف جي جوړه شوې، دلته اف جي جوړه شوې، ولې بازار پاس خواته دې ځای څخه پاس خواته نه دی لاړ. موږ تاسو ویلي وو چې موږ تاسو ته کومه اف جي تر ټولو مهمه اف جي ده، یا کومه اف جي قوي اف جي ده. کومه اف جي چې د پرایس څخه یا د اوسني قیمت څخه لرې اف جي، لکه دغه اف جي شوه، همداشانته دې خواته اف جي ده چې موږ تاسو ته قوي اف جي دي. او کومه اف جي ضعیفې دي، کومې چې پرایس ته نږدې اف جي ده، ضعیفه اف جي ده. او بل که چېرته موږ تاسو وګورو، دلته چې دی آل ټایم های دی، وګورئ دلته آل ټایم های ده، او دغه پرایس دې ځای ته نږدې شوی دی. دلته چې دی ډېر قوي سیلران راغلي، دلته سمارټ مني داخله شوې ده. که چېرته چاته معلومات وي د کال په شروع کې دلته څه شوي، غټ بازار شولو، چې شو بریک شو، مات شو، لاندې خواته بازار لاړو. نو دلته چې بازار دې ځای ته رسېدلی دی، موږ تاسو ته دا اف جي دومره قوي اف جي نه وه، بریک شوې ده. چې بریک شوې ده، دلته بیا څه جوړ شوي دي، آی اف جي انورس فیر والیو ګاپ جوړه شوې ده. بازار مات شوی دی. دلته موږ تاسو ته بله اف جي د سیلر اف جي جوړه کړې. دلته وګوره، سیلر اف جي جوړه کړې دغه خوا کې، دې کینډل نه بغیر موږ ته سیلر اف جي جوړه کړې دغه ځای کې. دا په دې معنی چې بازار چې د حرکت بدل کړی دی، ځکه یو خو دغه اف جي ماته کړه، بیرته بله موږ ته اف جي جوړه کړه، د سیل اف جي جوړه کړه. او که چېرته موږ تاسو بیا وګورو، انشاءالله به راتلونکي درسو کې وایو، موږ ته هیډ او شولډر جوړ کړي دي. دلته وګورو موږ تاسو چې دي هیډ او شولډر جوړ کړي دي. دغه موږ تاسو انشاءالله راتلونکي درس کې وایو. خو اوس راځو شته دغه ځای ته. دغه ځای کې موږ تاسو ته اف جي ماته کړې ده، بیرته ریټیسټ کړی دی. بازار کوم خواته لاړ دی، دې خواته. وګوره بازار څومره قوي حرکت کړی. کله چې یو اف جي ماتېږي، دغه څخه وروسته موږ تاسو ته ریټیسټ کېږي، موږ تاسو ته تاییدیه راکوي. ما ته ویلي چې بعضې ډوجي کینډل دي، بعضې انګلف کینډل دي، بعضې د پین بار کینډل دي. کینډل موږ تاسو چې کوو ګورو چې کومه کینډل موږ تاسو ته راکړې ده، همداسې ټیټ ټایم فریم ته راتلی شو.
ټي ټایم فریم ته راځو دلته ګورو ټي ټایم فریم کې څه کېږي دلته وګوره دلته موږ تاسو ته انګلس جوړه شوې ده بازار لاندې خطر روان دی داسې نور هم ټي ټایم فریم ته راځو اوس دلته ګورو د انورس اف ای جي چې دی سیل مثال دی اوس راځو دغسې دلته بای مثال هم ګورو چې څنګه چې دی بای خواته روان دی دلته سیل ډېر تاسو کولی شئ شي کوئ پیدا کړئ سیل هم تاسو کولی شئ شي کوئ بای پیدا کړئ اوس که چېرته تاسو وګورئ دغه ځای کې موږ تاسو ته چې ده دغه ځای کې بله اف ای جي جوړه شوې ده وګوره دغه د سیل اف ای جي ده دغه ځای کې موږ تاسو ته بله اف ای جي جوړه شوې ده بازار باید پاس خواته لاړ وای نه پاس خواته نه لاړ دلته نور اف ای جیان هم دي بدل د اف ای جي جوړه کړې ده اف ای جي بیرته ماتېږي تاسو وګورئ څومره په دقیق څومره په ښه شکل سره بیرته ریټیسټ کوي وګوره دلته موږ ته تر ټولو غټ سیګنال راکړی چې بازار چې دی بازار پین بار جوړ کړی دی بازار ښکته سي بیا مقاومت شوی دلته دا لیکویډیټي دی په سر باندې کومه چې خلکو سټپونه لګولي او سټپ لاس یې لګولي او دغه ویل شوي ده بیرته بازار کوم خواته لاړ دی دې خواته لاړ دی اوس دلته ته وګوره اف ای جي ډېره وړه اف ای جي ده بریک شوې ده بیرته بریک شوې ده دې خواته بریک شوې ده ځي همداشانته دلته ورسېدله بیرته پاس خواته سي بیا دلته ریټیسټ کوي هماغه اف ای جي اوس که دا چېرته موږ واړه ټایم فریم ته راشو ډېر واړه ته نه خو بیا هم 4 ساعته 2 ساعته 1 ساعته ګوره دلته راشه موږ تاسو هېڅ شی نه ګورو دلته وګورئ هېڅ شی نشته هېڅ درته معلومیږي نه خو دلته درته معلومه شوي ده دلته نه درته معلومه شوي دلته څه دي اوس دلته 1 ساعته ته راشه نه درته معلومیږي دا په غټ ټایم فریم کې څه کېږي درته معلومیږي اوس غټ ټایم فریم کې دا د ډیلي کینډلې دی ورځنۍ کینډلې دی اوس ورځنۍ کینډل کې هلته اف ای جي جوړه شوې ده دلته راغلی دی قیمت یو میاشت څخه وروسته دې ځای ته رسېدلی دې ځای ته رسېدلی دی که چېرته چا د دې اف ای جي ته فکر وي د ځای کې موږ تاسو ته اف ای جي جوړه شوې ده دې کینډل او د درېیمه کینډل په منځ کې هلته اف ای جي جوړه شوې ده بازار چې دی بېرته لاندې خواته راغلی بریک شو دا کینډل د دې لاندې بند شو دغه کینډل چې ده دا کینډل هم مهمه نه ده ته وګوره دې ځای ته راغلي دا پاس خواته لاړ دا کینډل موږ ته دومره تاییدي نه ده راکړې تر اوسه پورې اف ای جي نه ده ماته شوې خو دا کینډل چې مکمله د اف ای جي لاندې بنده شوې موږ ته تاییدي راکړي چې بازار چې دی لاندې خواته راغلی او دا کینډل چې کله بند شوې ده د هېڅ څخه وروسته بله کینډل هېڅ پاس خواته نه ده ماته شوې ټول بازار لاندې خواته روان دی نه دلته اف ای جي جوړه شوې ده د سیل نه بل څه خو څه شوي دي دلته د بای اف ای جي ماته شوې بای سایډ اف ای جي دا بریک شوې ده ریورس شوې ده بیرته ته وګوره دلته ریټیسټ شوی ده هېڅ پاس خواته زور نشي کولی کله چې اف ای جي ماته شي ریټیسټ وشي د هغه څخه وروسته موږ تاسو چې کوو که سیل وي که بای وي یعنې بای خواته ماته شي یا سیل خواته ماته شي موږ د همغه خلاف چې کوو سیل یا بای کوو دلته وګوره دلته بیخي ډېر ټریډران یا سوینګ ټریډران زیاتره سوینګ ټریډران همدغسې ټریډ کوي وګوره بیخي ډېر خو دوی چې د سوینګ ټریډران یو پر یو یا یو پر دوه یا یو پر یو نیم ډېر غټ ټریډ نه کوي دغسې ټریډ کوي چې دلته کېږي راځي قیمت دې خواته راوړي یو پر یو نیم دغه دوی چې دی دوی ټیک پروفیټ دی RR دی ریسک فور ریوارډ دی یو پر یو یا یو پر دوه سوینګ ټریډران زیاتره دغسې کوي همداشان موږ تاسو ډې ټریډران څنګه کوو موږ تاسو چې کله راشو ډې ټریډینګ کوو موږ تاسو دا کینډلې جوړې شوي دي بله ورځ دا کینډل جوړېږي زه دلته ګورم ډې ټریډینګ کې اول اف ای جي ګورم چې دلته بریک شوي ده بازار بیرته راغلی دی دغه ځای کې ټچ شوی ده دلته زه ټیټ ټایم فریم ته رسم ټیټ ټایم فریم ته راځم 4 ساعته ته راځم 2 ساعته ته راځم اف ای جي خو رسم شوي ده او خو همالته ما چې کړې ده جوړه کړې ده ټیټ ټایم فریم کې ته وګوره ما ته دې ځای کې ټچ شوی دی بیرته چې کړي لاندې خواته په تاریخ قیمت بیا ټچ شوی لاندې خواته بیا ټچ شوی دی دلته وګوره موږ تاسو ته چې جوړه کړې ده ډوجي اف ای جي هم جوړه کړې ده 2 ساعته کې د 4 ساعته کې وګوره 4 ساعته کې موږ تاسو ته چې جوړه کړې ده پین بار جوړه کړې ګوره پین بار ویک جوړ کړی دی دلته پین بار بیا پین بار نه لاندې موږ تاسو ته بل شی جوړ کړی دی دلته وګوره اف ای جي جوړه کړې ده وګوره دلته موږ تاسو ته چې جوړه کړې اف ای جي او دغه اف ای جي که چېرته موږ تاسو دغه چې دی هایډ کو واخې دغه موږ تاسو هایډ کو دلته موږ تاسو کتلی شو چې د 4 ساعته اف ای جي موږ تاسو ته چې کومه جوړه شوې ده دلته یو ټیسټ شوی دی هغه نه وروسته بیا قیمت دغه ځای ته راغلی دی بل چې دی بل ټیسټ شوی دی دغه ځای ته نږدې شوی دی بیا راځو 1 ساعته ته موږ تاسو ډې ټریډینګ چې څوک کوي اوس راځو 1 ساعته کې ګورو موږ تاسو باید هر وخت لپاره همدغسې یو بل ټریډ چې دی د حوصلې بازي ده دغسې نه ده چې باید موږ تاسو په 1 دقیقه کې په 1 منټ کې باید چې وکړو ټریډ وکړو یا هره ورځ ټریډ وکړو چې دی موږ تاسو په اکاونټ کې روپۍ لرو باید ټریډ وکړو نه دا د دې لپاره نه دی ته هره ورځ ټریډ وکړي نه هیڅ کار نه ورکوي دغسې
اوس دلته راشو دا د څلور ساعته اف جي ده که بیا موږ وایو چې نه راځو یو ساعته اف جي ته یو ساعته او ورځنی اف جي چې ده ډېره نږدې سره پاتې کېږي بیا موږ تاسو ته چې دی فایده نه کوي دغه کې موږ تاسو بیا کولی شو اډر بلاک انتخاب دلته اډر بلاک دی دلته اف جي ده همداشان ته وګوره دلته قیمتونه لاندې راغلي بېرته پاتې شوي دلته بله اف جي موږ ته جوړه کړې ده لاندې پاس بل اډر بلاک دی ډېر ته نه چارټ ته نه داخلېږم چې په چارټ کې زه تاسو ته هر یو نقطه وښایم ځکه تاسو بیا ګنګس کېږئ دلته تاسو وګورئ یو ساعته اف جي ده څلور ساعت یو ورځنی اف جي ده پاس دلته چې د څلور ساعته اف جي ده موږ تاسو ته ټچینګ راکړی بېرته بازار کوم خواته لاړ دی لاندې دلته هم سپورټ ریزیسټنس جوړیږي هم دلته لیکویډیټي اخیستل شوې ده د دې ځای لیکویډیټي اخیستل شوي بازار دې خواته راغلی موږ تاسو ته بازار معلوم شو لیکویډیټي واخیسته بازار راغلو دې خواته دلته اف جي جوړه کړه اف جي باندې چیک کوو موږ تاسو اف جي باندې یو شیپ جوړوو موږ تاسو ګورو کله چې اف جي ټچ کېږي موږ تاسو بای اخلو یا سیل اخلو که بازار لاندې خواته یې پاس خواته ځي اف جي جوړه شوه د بای اف جي جوړه شوه موږ تاسو بای اخلو که چېرته بازار سیل خواته همدغه شان موږ تاسو سیل اخلو اوس دلته ته وګوره په ورځني کې موږ تاسو ته پاس خوا کې اف جي ده ورځني کې دلته ته وګوره موږ تاسو په ورځني کې چې لرو اف جي لرو په ورځني کې اف جي لرو دغه ده پاس خوا کې دلته راغلي ټچ شوي ده بالکل په څلور ساعته کې موږ پاس خوا ته اف جي لرو تایید لرو څلور ساعته کې موږ تاسو ته تایید چیرته دی دغه دی موږ تاسو چې لرو تایید لرو څلور ساعته کې تایید راته جوړ شوی دی په ورځنی کینډلو کې موږ تاسو ته جوړ شوی موږ تاسو ته فقط مهم چې دي دوه ساعته یو ساعته یا دېرش دقیقې کې باید موږ تاسو هغه پوزیشن وګورو هغه ځای وګورو چې موږ تاسو ته چې کوي پروفیټ یا ګټه راکوي دلته اډر بلاک دی دلته اډر بلاک دی دلته اف جي ده پاس خوا کې موږ تاسو ته بل اډر بلاک دی همداشانته موږ تاسو ته یو دانه سپورټ او ریزسټنس هم دی دې خوا نه که چېرته وګورو یو دې خوا ته موږ تاسو بیا وګورو دا ځای کې بل بازار راغلی لیکویډ کړی دی بېرته 7 دلته بریک شوی دی دلته موږ تاسو ته بله اف جي جوړه شوې ده که چېرته پاس هغه ونه نیسو سیل دلته بله اف جي جوړه شوې دلته اډر بلاک جوړ شوی دی بریک شوی دی کینډل بند شوي دي پاس یې ټیسټ کړی بېرته راغلی دلته اف جي جوړه شوې تاسو وګورئ هر څه په چارټ کې موجود دي فقط تاسو به چې کوئ فکر به کوئ دلته وګوره دلته بله اف جي ده که چېرته زه دغه سپورټ بند کړم زه اوس تاسو ته ښایم یوه اف جي دلته ده ته وګوره اوس که چېرته موږ تاسو 15 دقیقو ته راشو موږ تاسو به 15 دقیقو کې دلته وګوره دلته اف جي جوړه شوې یو ساعته دلته بېرته راشه ته 15 دقیقو کې دلته موږ تاسو ته بله مکمله صافه اف جي راکړې ده دلته وګوره ټولې د اف جیانو دا چې دی بازار فول دی ډک دی خو موږ تاسو باید چې وکړو دې ته باید فکر وکړو چې څنګه چې کو بازار څخه ګټه استفاده وکړو همدغه دی چې دی د انورس اف جي دی همداشان انورس اف جي نه دلته وګوره د یوې اف جي څخه موږ تاسو ته چې دی د یوې میاشتې یا د یوې هفتې یا د 15 ورځو یا د 10 ورځو چې کېږي ټریټ کېږي دلته موږ تاسو ته اف جي راغلی ده ماته شوي ده بېرته ریټیسټ شوی کله چې ریټیسټ شوی یوه ورځ 2 3 4 دلته موږ تاسو چې ده دغه کې موږ تاسو سټاپ وخوړو که نه اصلا کې د اف جي د پاسه باید سټاپ ورکړي خو موږ تاسو دلته حسابو دلته موږ سټاپ وخوړو بېرته موږ تاسو دلته بیا داخلېدای شو داخل شه بېرته بازار لاندې ځي یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس حتی تر شلو همداسې ګوره بازار لاندې خواته د یوې اف جي څخه د په جریان کې ته وګوره دلته بله اف جي هم جوړ شوې ده نوره بیا د اف جیانو جریان ته خپله باید چې کې تېره ویډیو کې مار چې ښودل دي دلته ته اوس ګوره څلور ساعته ته راځې وګوره څلور ساعته کې تاسو ته چې دی تر ټولو صاف وګوره دا ډیلي دی ډیلي ته وګوره دلته مات شوی دی بیخي پاس خواته زور نشي کوی بازار بېرته راغلی دی لاندې خوا بیا بازار پاس خواته زور کړی دی بیا دلته ټچ شوی دی بېرته بازار لاندې خواته راغلی نو تاسو یې ګورئ چې بازار څومره لاندې خواته روان دی همداشان اوس هم ته ګوره بازار شاید دې ځای څخه تر دې ځایه پورې دې ځای څخه تر دې ځای پورې بازار چې دی موږ تاسو رینج اچوو دغه دی که چېرته نن ورځ موږ تاسو وګورو دغه ځای ته بازار راغلی سیل کوئ لاندې خواته دې ځای پورې شاید موږ تاسو ته 2 ورځو کې یا 15 ورځې 10 ورځو کې چې راکړي ګټه راکړي تر دې ځایه پورې وګوره داسې روان ده موږ تاسو بازار ته هر وخت دپاره چیک وګورو بازار چې دی همداشانته د فنډامنټل د ټکنیکل په مطابق روان ده ګوره دلته ریټیس شوی دی بازار دې خواته راغلی تر دې ځایه پورې راغلی وګوره دغه وه انورس فیر والي ګاپ تاسو کولی شئ چې د یوې ګپ څخه زیاته ټیپي واخلئ همداشان سټاپ لاس مو بیخي کمیږي په ټریډینګ کې تاسو که چېرته ځان ته د ټریډینګ ژورنال ولرئ په ټریډینګ ژورنال کې تاسو
د یوې میاشت 2 میاشتو حتی تر 6 میاشتو وروسته که چېرته تاسو د انورس اف ای جي استعمال کړئ یا اف ای جي استعمال کړئ یا ارل بلاک استعمال کړئ همداشان ته سپورټ ریزسټنس بریک آوټ ډېر مهم دی. سپورټ ریزسټنس کې بریک وشي یا ټریډ لاین کې بریک وشي نو وروسته بازار ډېر تیزۍ سره روان ده. که چېرته تاسو د دې څخه 3 څیزونه ځان ته انتخاب کړئ یا بریک آوټ یا انورس فیر ولی ګاپ یا همداشان ارل بلاک یا سپورټ ریزسټ یا همداشان ته هایر لو ټریډ لاین همداشانته که چېرته تاسو دغه استعمال کوئ 2 دانې یا 3 دانې ځان ته د همغه په دوام سره تاسو چې وکړئ ځان ته ټریډ واخلئ د همغه په تاییدۍ سره سپورټ یا ریزسټنس بریک کیږي تاسو همغه ته انتظار کوئ کله چې بریک شو تاسو ټریډ اخلئ ټریډ نه ګټه کوئ تاسو بیا نو اف ای جي نه ګورئ اف ای جي څخه چې کوئ ټریډ نه اوپن کوئ همداشان ارډر بلاک څخه چې کوئ ټریډ نه اوپن کوئ تاسو یوازې بریک اوټ اخلئ تاسو کولی شئ همداشان بعضې خلک چې یوازې اف ای جي ټریډ کوي کله چې اف ای جي جوړیږي اف ای جي باندې ریټیسټ کیږي دوی چې کوي دوی زی هلته آرډر اوپن کوي یا پوزیشن خلاصوي تاسو کولی شئ چې انورس اف ای جي په ټریډینګ لاین کې باک ټیسټ کوئ ویې ګورئ همداشانته په راتلونکي درسو کې یا په راتلونکي وختو کې دې څخه چې وکړئ ګټه واخلئ. دغه وه د انورس فیر ولی ګاپ دغه څخه موږ تاسو کولی شو چې وکړو په راتلونکي کې د دې څخه په زیاتو چټونو کې یوازې په سرو زرو کې نه په زیاتو چټونو کې لکه بیټکاین همداشان ناسداک همداشان اس آر پی تیل سیلور یورو یو اس ټي ټي همداشان د نور کرنسیو کې تاسو چې وکړئ تاسو پوزیشن واخلئ دغه به ډېر امن وي تاسو کولی شئ دغه چې کوئ باک ټیسټ کوئ باک ټیسټ ډېر کوئ تمرین ډېر کوئ نو ویډیو ډېر نه اوږدوم دا تر دې ځایه پورې ویډیو تر دې ځایه پورې وه ویډیو ته لایک ورکوئ کمنټ راته پرېږدئ انشاءالله راتلونکي ویډیوګانې به زه کوشش کوم چې زر تر زره جوړې کړم ویډیو ته کمنټ اچوئ که چېرته په ویډیو کې کومه کمي وي تاسو کولی شئ ماته ووایئ چې دغه ځای کې مشکل دي زه به چې وکړم حال به یې کړم خدای مو سپارلی ښه وخت درته غواړم ښې شېبې